اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو هیوادوالو ته سلامونه او احترامات. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ. موضوع بیا هم کرکټ. من همیشه د افغانستان د کرکټ دپاره حق اواز اوچت کړی دی او دا به جاري ساتو انشاءالله. د هر یو لوبغاړي حق دی چې موږ سره خپل نظر شیر کړي. پرون ماته یو لوبغاړي زنګ وویلو د افغانستان یو سینیر لوبغاړی تیر شوی دی، د افغانستان دویم تیزه ترین بالر تیر شوی دی، افغانستان دپاره لوبې کړي، د افغانستان دپاره ویاړونه راوړي. دا نه چې هغه ریټایرمنټ دی، دا نه چې هغه ریټایرمنټ اخیستی دی، سټل ځوان دی، اوس هم ځوان دی، لا 31 کلو هم نه دی. یوازې دغه ځوان سره ظلم نه کیږي، داسې افتاب عالم سره ظلم کیږي، همداسې ضیا شریفي سره ظلم کیږي، وفادار سره ظلم کیږي، شیر شهزاد سره ظلم کیږي. د بالر موږ ته ووي په افغانستان کرکټ بورډ کې کوم چې کار کوونکي دي. زه ګوره لطف الله وروره، زه تا ته بیا هم ویم، بله ویډیو هم درپسې کوم، بل هم کوم. دا غلطیانې تاسو چې د اصلاح نه کوئ، دې کې ما سره ټول افغانان ودرېږئ به، ځکه د دې لوبغاړو موږ به حق غواړو. ګوره لطف الله ستا نقضې وښودلو دې کس، لطف الله وروره زه تا پېژنم، ما ښه پېژنم. بیا د هغې نه پس فرحان یوسفزي وښودل، هغه ما پېژنې، زه یې ښه پېژنم. بیا ولیامین وښودلو، هغه ما پېژنې او زه یې ښه پېژنم. انډي مولز زه نه پېژنم، خو انډي مولز دلته راغلی دی، هغه زموږ د میډیا ډایرکټر دی. هغه څه اوس ګورې د هر څه وي انډي مولز په دغه وینا باندې کېږي. او دا ولې کېږي؟ دا دلته د مور او میرې چلند په افغانستان کرکټ بورډ کې موږ سره وی کېږي. دا خو ډېره بده خبره ده. د دې لوبغاړي میسیج ته ما سره دی، د دوی دا میسیج وګورئ، د ده د زړه خوږې وګورئ چې دا څومره زړه ورباندې زما خوږ شو. ما اکثر تاسو ته وایي چې افغانستان کرکټ بورډ کې اوس هم وشي مافیا شته، وی هر څه د مافیا په لاس باندې کېږي. وفادار ته ولې چانس نه ورکول کېږي؟ زه د مثال که دا کس زه پرېږدم خیر دی. ضیا شریفي باندې ولې کار نه کېږي؟ زیاتره لوبغاړي موږ داسې ټیلنټ ویس کوو. افتاب باندې بندیز لګېدلی و، خبریال ډاټ کام، خو زه اوس یقین ورباندې نه کوم، خو د افتاب بندیز 2 میاشتې پاتې، د هغې نه پس به بیا موږ دو سره ګورو. او داسې نه چې کله هم یو کس جرم کوي سزا یې باید وګوري. افتاب سزا غوښتې، واپس یې راځي. پاکستان کې هم میچ فکسینګ شوي دي، سزا یې ګوري واپس راځي. هر یو مجرم چې سزا کله یو کار کوي سزا یې ګوري واپس به راځي. د دې نه پس ریاض حسن به باید راشي، هغه خپل جرم یې کړی، سزا یې کتلې ده. خو دلته زه په دې بالر باندې غږېدلی یم چې موږ کرکټ بورډ ته دا نه دی پکار. موږ بله ورځ تاسو په خپله وکتل چې افغانستان کرکټ بورډ سره چې کوم تړون لاسلیک شوی دی د شرکت لخوا، فرحان یوسفزی او لطف الله ستا نقضې ورکې نشته. مشران چې پکې نه وي نو د کشرانو نه خو کار خرابېږي که نه. تاسو کرکټ بورډ کې نه یې نو کشران خو به کار خرابوي که نه. دلته همیشه زه حق اواز اوچتوم، دا خاص د افغانستان دپاره. دې کې زما هېڅ قسمت نشته ملګرو، زما خویندو ورونو افغانانو، قسم خاص د افغانستان دپاره. د بل بیا راپسې یو بیټسمین میسیج وکړي، هغه هم بېګا کړی و. ګورې په دې لوبغاړو باندې زه خوږ لګېږم. ولې؟ زه حقیقت وایم، دا لوبغاړي ما سره مینه لري. زه پوهېدم مخکې نه چې دا لوبغاړي ما سره مینه لري. کرکټ بورډ د کرکټ بورډ یو کارکوونکی ځي بل به راځي، یو ځي بل به راځي. دا زه لوبغاړو ته وایم چې د هر چا حق ملاتړ زه کوم. او دې کس ما وی دې بالر ما ویلي چې دا 10 ورځو کې به لایف راځي او دې بالر سره به موږ ټول ودرېږو. او کرکټ بورډ کې چې کمې غلطیانې دا کرکټ بورډ کې به بدلونونه پوره راولو ټول افغانان. او زما خاص کر مبارزونو ته هم دا پیغام دی ورونو، دې مبارزه کې به موږ سره شرکت کوئ. دا کوم یو پلان نه دی زه کرکټ بورډ ته چاته کار کوم یا کوم لوبغاړي ته به چاپلوسي کوم. کوم لوبغاړی چې غلطي کوي هغه لوبغاړي پسې به هم راځو، کرکټ بورډ چې غلطي کوي هغې پسې به هم راځو. او کوم لوبغاړو سره چې ناحقه کېږي هغو ته به حق غواړو. تاسو ته ښې شیبې غواړم، ښې چارې غواړم، لوبغاړی به لایف راځي. او لوبغاړي ته هم زه وایم باید په شا نه شي، ځکه چې ما سره دی اوس میسیج شته دی، ځکه چې ما به افغانانو ته مختوری کښېنه. میسیج دې کړي دي، انشاءالله موږ در سره افغانان ولاړ یو او پوره دې ملاتړ کوو چې د مور او میرې په افغانستان کرکټ بورډ کې څه چلند کېږي موږ در سره ټول ولاړ یو. د افغانانو په حیثیت په دغه ترڅنګ در سره ولاړ یم. تاسو ته ښې شیبې، ښې چارې، ښه وخت. د الله په امان. زموږ ټول اتلان زنده باد. او افغانستان چې کوم سرتي دی هغو ته خاص کر یو عسکري سلام بیا اچومه. ملي پوځ، الله په امان.